على حبيبك خير الخلق من عجمي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمین جل جلاله د تاسو موږ ټول د ظلم نه وساتي. ظلم د دې ډېر لوی عذاب او ډېر لوی وبال دی. ظلم په درې قسمه دی. یو ظلم خو خدای اړو بخینه، بل ظلم هغه دی چې هغه الله تعالی وبخي، او درېیم هغه دی که بنده درته وبخي خو خدای به وبخي که نه بخي. کم ظلم چې نشي بخلی هغه شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک په ټولو ظلمونو کې لوی ظلم دی. شرک دې ته وایي چې یو سړی د الله تعالی سره د الله تعالی نه ما سوا شریک کوي. په عبادت کې د الله تعالی سره نور څیزونه هم شریک کوي، دې ته شرک وایي. الله تبارک وتعالی وحده لا شریک دی، هغه معبود برحق دی. عبادت په یوازې رب العالمین جل جلاله ته کې. سجده د الله نه ما سوا بل چاته نشته. پیغمبر علیه السلام وایي که سجده د الله تعالی نه ما سوا نور چاته وې نو ما به ښځې ته ویلو چې خاوند ته سجده کوه. د خاوند په ښځه باندې د حد نه زیات حق دی، لیکن سجده د الله نه ما سوا بل چا دپاره نشته. بعض خلک غلطي قبرونو ته سجدې کوي. د دې نه خلک منع کوئ، خپل هم ځان ساتئ او خلک هم دې نه منع کوئ. مونږ مونځ کې روزانه د خدای سره دا وعده کوو: ایاک نعبدو، خدای مونږ خاص کر ستا عبادت به کوو، د بل چا عبادت به نه کوو. مشرکانو د الله تعالی سره بوتان هم شریک کړي، بوتانو ته سجدې کوي، د بوتانو نه مرادونه غواړي. مراد به د الله نه غواړي. که اولاد دی د الله نه به غواړي چې خدای ما ته اولاد راکړي. که بیماری ده صحت به د الله نه غواړي، خدای ما ته صحت راکړي. یو ما تحت الاسباب څیزونه دي، خیر دی، هلکه ما ته لږ اوبه راکړه، ما ته ډوډۍ راکړه، دا بل شی دی. لیکن فوق الاسباب د هغې سوال د الله نه ما سوا بل چا نه ناروا دی. نو شرک الله تعالی قطعا نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د خدای صفت هم بل چاته نه ثابته. علم غیب دا د الله تبارک وتعالی صفت ده. انبیاء ته علم غیب نه ده حاصل، فرشتو ته علم غیب نه ده حاصل، دا د الله تعالی خاصه ده. وعنده مفاتح الغیب. الله سره د غیب خزانه او کنجانې دي. مشکل لري کوونکی د الله ذات هغه ته مشکل کشا وی. یا قاضی الحاجات یا احل المشکلات. تکالیف دا رب العالمین جل جلاله لرکئی. نو دا شرک ډیر خطرناک دی. دې ته ظلم وی. دا ظلم دا په ظلمونو کې لوی ظلم دی. او دویم ظلم دا دی چې یو سړی د الله تعالی حق ادا نه کړي، مونځ ته نه لاړو، په غلطۍ روژه ماته که، الله دا بخي چې بنده توبه وباسي الله یې وبخي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو سړي نه غلطي وشوه، توبه یې وویسته، الله تعالی توبه قبوله کړي. او درېیم ظلم هغه دی چې هغه که درته بنده بخي خو الله به وبخي، که بنده درته نه بخي خدای هم نه بخي. یو سړي دی، یو سړي ځمکه لاندې کړه، یو سړي دی، یو سړي پیسې لاندې کړي، تر څو چې ده د حق ادا کړی نی. یا دا چې هغه سړی ورته وبخي چې هلکه ظلم دې کړی، ما درته خیر دی وبخل، نو الله یې هله بخي. نو ظلم
ظلمات یوم القیامه، دا د قیامت پر ورځ به تورې تیارې وي. الله تبارک وتعالی وایي زه د ظالمانو د ظلم نه غافله نیمه، ولا تحسبن الله غافلا، ګمان مه کوه چې الله تعالی د ظالمانو د ظلم نه غافله دی، هغه ته پته نه لګي. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، الله به د ظالم نه انتقام علی په داسې ورځ چې هغه به ډېره خطرناکه راځي، هغه د قیامت راځي. انسان دې په چا هم ظلم نه کوي، انسان دې په انسان هم ظلم نه کوي، انسان دې په حیوان هم ظلم نه کوي. منع راغلی ده، څاروی به په مخ او په سر او په سترګو نه وي، دې نه منع راغلی ده. معمولی که په چوکه ورته ګزار ورکې، په شا ورته ګزار ورکه، کېدای شي سترګې ړنده کړي، کېدای شي غاښ ورته مات کړي، پوزه ورته ماته کړي، دې نه منع راغلی ده. په حیوان باندې به د حیوان مطابق بارک دی، چې څومره هغه بار وړی شي دومره به پې وړي. یو خر یا خره کمزوري ده، هغه 2 منه بورۍ نه شي وړی، ټپه ده، هډوکي ښکاري، هغې باندې 2 منه بورۍ موړه. یو کلبه 2 کناله ځمکه نه شي اړولی، کمزوري ده، کنال ځمکه پې اړوه. دغه رنګې مزدور باندې به هم د مزدور د طاقت نه زیات کار نه کوي، دغه د طاقت مطابق به چې کوم دی نو کار کوي. په خپله بیبي باندې به هم ظلم نه کوي، واده دې کړی دی، هغې ته نان او نفقه نه راړي، هغې ته جامه نه راړي، اوچ پوچې بې وجې وهي، دا ظلم دی. دا ظلم تورې تیرې دي، تورې تیرې دي، په چا به هم ظلم نه کوي. کتاب لیکي چې یو سړي مې نیولې ده د سیند په غاړه، او د پولیس والے یو سړی ورغی چې هلکه دا مې ما ته وبخه. هغه وی زه په خپله غریب یم، میان ونیسم، بیا بازار کې خرڅ کړم، بچو ته پې وړه راړم، بیا هغه ورته په ما خرڅ کوي، تی ما نه ارزانه لي. سپایي سره چوکه وی او 2-3 چوکې ووالو، په زور یې تی هغه مې وشو کولو. چې لږونه مخکې لاړو، هم هغه مې لاسو کې نیولی دی، هم هغه مې د دغه سړي په کټه ګوته چک ولګولو، وس یې کولو، لیکن هغه خوله نه لر کوي، زبردست چکې پې لګولې. په منډه منډه کور ته لاړو، ښځې ته بچو ته وایي چې دا خو په ما چک لګولی، زما خو ګوته یې وخوړه. هغه یې هم په ډېر مشکل باندې د مې د خولې نه د ده ګوته وویسته، هغه ګوته یې وپړسېده، هغې کې باقاعده چینجي وشو. جراح او ډاکټر ته ورغی، کټه ګوته تې پرې کا، لیکن چینجي بیا دې ځای ته هم راغلی و، وی دا لاس تر نه دې ځای نه پرې کو که نه، تر دې چې دا دی پرې کو مټې ته خبره راغله. یو سړي دې تپوس وکړو چې د خدای انصافداره دا ولې؟ یاره بس د سیند په غاړه یو سړي مې نیولی و، ما ورته دا ما تاسې راکړه، هغه وی نه ما تې په لږو پیسو، هغه وی دا خو د ډېرو پیسو دی، ما تې په زوره هغه مې وشي کولو، 2-3 چوکۍ مو مخه ووالو، په لاره روانو مې مې نیولو، هغې مې د ما په کټه ګوته زبردست چک ولګولو، او ما تې بیا ګوته نه شوه خلاصولی، کور ته په منډه رالمه، ښځې او بچو مې څه ډېر په تکلیف باندې زما هغه ګوته د مې د خولې نه خلاصه کړه، او زبردست درد تې کولو. ډاکټر ته ورغلم، طبیب ته هغې وی دی کې خو چینجي شوي جراثیم دي، دا ګوته در نه پرې کوو که نه ټول بدن دې خرابېږي. او بیا تر دې چې دا دی رانه پرې کړی شو، بیا دلته نه لاس بیا وګیم رانه پرې کا. هغې سړی ورته ظالمه ورشه، چا نه دی چې په ظلم دا مې راوستی، هغه ته وجاړه چې ودې بخي، دا مې د هغه حق ته تا په ظلم اخیستی، او دا ته مخکې ولې نه تلي؟ ورشه هغه ته وجاړه چې هغه درته خپل حق وبخي. دی وایي معلومات مې کولو چې یاره دغسې یو سړی سیند په غاړه ډېر په مشکله مې هغه پیدا کړو، او ما ورته ما وبخه. وی ولې څه چل دی؟ وی تا یو دل د سیند په غاړه یو مې نیولی و، او ما در نه په زور اخیستی و، هغې مې په ما باندې په لاره چک ولګولو، او په سختو مې
دا غین هغه ګوته خلاصه کا او زما دې ګوته کې بیا چینجو شو. بیا حکیم وی چیرې دا ګوته به پرې کې بیا لاس پرې کړه شو. اوس راته چا دا علاج وخیلو چې ورشه او چې چا نه دا په ظلم اخیستی هغه ته ووایه چې ما د خدای دپاره ما وبخه او ګوره زما دا ټول لاس د هغه پیړو څه دی ما بخلی الله تعالی دې تا ته صحت درکړي خدای دې تا جوړ کړي. ډېر خفه شو. وی په ایمان یې ووایه چې ما تا نه کله دا مې واغېشته او زه در نه لاړم نو تا ما ته څه خیرې کړې وې او خیرې خو مې کړې وې. ما ویلو انت مولای و انت سیدی و انت ربی. خدا ته زما مولای ته زما سیدی ته زما ربی. زه خو کمزور یم دې پولیس والا ما نه په زوره باندې دا مې وشو کولو. خدای ما ته په ژوند کې نښه وښیه چې دې زه وګورم چې ذلیلې ما دا دعا کړې وه. یو دې کته که نه زما نښه دې وکته که نه اوس راته دو بیا واو ما بخلی بیا ورته دعا مو کړو هغه مرض هم په دغه ځای ودرېدو. هغه به چې روانو خلکو ته به ما ته وګورئ ګورئ ظلم مه کوئ الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم دا د قیامت پر ورځ تورې تیرې دي. ځکه رسول الله فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم. درې کسان دي د هغوی خیرې بددعا الله تعالی قبلوي. درې کسان دي د هغوی خیرې لا ترد دعوتهم د هغوی دعاګانې خوا دعا د خیرې که دعا د شرې. د عادل بادشاه دعا چې بادشاه عادله دی دی دعا کوي چاته یا خیره کوي دا قبلیږي. عادل بادشاهان څوک دي؟ خلفای راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذی النورین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. دارنگی عمر ابن عبدالعزیز سلطان صلاح الدین ایوبی عالمگیر رحمت اللہ علیہ دادی دعاگان قبلیگی. او ودعوت الصائم حین یفتر صومه. روجدار چکل روجہ ماتی پدی وقت اللہ تعالی دعا قبلی. ذکر روجدار خاص کر دا اللہ در ادا دا پارا روجہ نیولی دا پدی کی ریا نشتا. نور عباداتو کی بیام ریا خودنا شہرت وی لیکن روجہ دا اللہ دا بندہ پمیز کے پٹ راز دے. روجدار چی روجہ ماتی او دین مخ کے دے دعاگان کئی اللہ تعالی دا دعا قبلی. او درم ودعوت المظلوم. دا مظلوم خیری دا ظالم پا قربان اور لگئی بلکہ اللہ تعالی مظلوم تاوئی چی بے عزتی و جلالی زمانے بخبل عزت و جلال قسمی لانصرنک ولو بعد حین. مظلوم ازب استا مدد کن پروام کو اگر که پدی بانے سو اختیر شی. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. گمان مکوا چه ظالمان ظلم کئی دی ببچ شی. اللہ وی دی ما دی ورزی دا پارا مؤخر کری دی پای عرض بدئی تا دی سزا چکم دنو آگا ملاویگی. الظلم ظلمات یوم القیامہ. دا حلب سزوانا دا موسیل خار سزوانان پا کشتائی کے سواردی لگیا دے سیل کئی ناسا پا یومئی کشتو پہ کنو دا کشتائی پا میز کرا گئے اور دیر غٹ میاو دے سمندر کی میان ٹوپو نہ ہوئی لولی ٹوپو نہ ہوئی اور سم غٹ غٹ میانی اگا میان آگا کشتائی کی دیر غٹ میاو دیویرہ دا کشتائی بغاڑی تکو اور سلرگی مرگی بوگورو چدا میں پیریت کو میں خوالالو لقوڑی لحمن طریہ تازہ وحا دا کشتائی نمگا کل شو او خشاک مجھا مکولو میں مدگا سیخے اگا کسالا سگورو چیو سڑے آلال کڑے شوے پروتے او دبل سڑی لاسونا تڑلی شوی دی او یو کچر دا پاگی جامعیم پرتی دی منگا حیران شو اگنا متپوسو کو چلکا دا سکی صدا ستاہو لاسونا تڑلی شوی دی او دا سڑے آلال لے او سوک بل سوکشتنا او پا دی کچر بلا جامعی دا سو وجہ دا اگوی قصہ دادا چدا چکم سڑے مر دے دادا کچری مالک تے
ما دنه په کرایه باندې کچره دغه کا چې دا جامع خرڅومه ته زما سره بیاو کا پسو به دا جامع پلان کې دی ترسه زه همیشه کپړې خرڅوم په کولو کې او د یو بل په خر یا په کچره بار کم هغه ما ورسې هلته ده دې ظالم زه دلته راوستم او ناڅاپه زما په سر یو ګزار راکو او زه را پرېوتم او زما دا لاسونه تړلي دي ما ورته منت کولو چې د خدای دپاره جامې ټولې والا خو ما پرېږده وینا لالوم دی لالو نه بغیر دې پرېږدمه نه ما ورته دا غرب نه ویرېږه قتل ډېره لویه سزا ده دا څه ظلم کوې وینا ما ته دا مسلې مه کوه لالو نه بغیر دې پرېږدمه نه ته به بیا سبا حال وې وی قسم په خدای زه حال نه ویم ټولې جامې ته والا زما دې په رب قسم یې حال نه ویم خو څه دپاره ما وجنې او د قتل دا سزا په خپل ځان باندې علي وی قسم نه کدې پرېږدم نو چړی په تیکې کې وه هغه یې رایسته هغه نه راوته په زور یې چې راښکله بس د الله تعالی داسې په خپله چړی دا سټ دغسې پرې کړی شو د ډېرې غوسې نه چړه هغه رایسته او هغه زبردسته فولادي چړه و خطا شو تې نو خپلې چړې دی حلال کړی دی او زه څوک هم دی خو تړلی یم نو مونږ د هغه لاسونه پرانیستل او مونږ بیا واپس شو حیرانه شو چې الله اکبر ظالم ظلم کولو په خپله چړه باندې لګیا دی الله تعالی ذبح کو ځکه هغه ورته ډېر مینت کړي چې د خدای دپاره چارته م حال نه یم کپړې ته واله لیکن زما نفس سره څه کې زما واړه باړه بچي دي په هغوی باندې رحم وکړه زما په ښځه باندې رحم وکوئ دا خبرې راته مه کوه دا خبرې به بیا ګورو حلالولو نه بغیر دې نه پرېږدم نو هغه چړی رایسته هغه سخته وه چې په تیزۍ راښکله الله تعالی په خپله په هغې باندې چې کوم حلال کو ظالم نه الله تعالی کله په خپله باندې انتقام والي او ما مخکې هم درته یو واقعه بیان کړې وه عربي رسالې کې دکتور شیز خطاب دا ډېر لوی عالم دی او بلا کتابونه یې لیکلي دی خپله لیکي چې دا واقعه ما په خپله کتلې ده په عربو کې د یوې ښځې خاوند مړ شو او هغه به دکان کولو په هغه دکان یې بس ګزاره به چلېده هغه چې مړ شو په زامنو کې یو زوی 15 کالو ته رسېدلی و هغه په دکان لږ ډېر پوهېدو او نور بچی ټول واړو هغې غریب دکان شروع کو بره د حکومت نه آرډر راغی چې دا بچی راولېږه چې موږ سره 2 کاله ملازمت کې بعضې ملکونو کې په هر بالغ باندې 2 کاله ملازمت لازمي تنخوا منخانه بیګاري افغانستان کې به هم دغسې کېده 8 نفري ورته وي که 6 نفري نو زه حیرانه شوم که دغه بچی د حکومت ته زموږ دکان ټول خرابېږي چا راته ووایي چې خفه کېږه به دلته یو قانون دی 2,000 روپۍ چې حکومت ته ورکړې نو ستا بچی به د ملازمت نه معاف کړي بیا مونږ کله سنو ما خپل مکان ګاڼه کو او خدای خبر څومره دیناره هغه ما په هغې واغېشتل او په خط کې لیکلي چې په دې تاریخ به دا دومره رقم ادا کوې هله به ستا بچی د ملازمت سرکاري ملازمت نه بچ کېږي هغه مازدیګر و هغه ښار زما د کلي نه لرې و او سهار وختې هلته رسېدلو ما وې یاره سهار به لا رسې لاله راشه مازدیګر کې به لاړه شم هلته به شپه وکړم هغې کلي کې زموږ خپلوان و او سهار وختې به دفتر کې دا رقم داخل کړم اډې ته لاړم نو بسونه نو د بسونو لږه کرایه وه ټیکسۍ والا ته مې ووایي ټیکسۍ والا وی په دومره به دې زه ورسوم کېناستم ټیکسۍ کې هغه ډریور راته بای تا باندې دومره ضروري کار ولې دی چې ته د ټیکسۍ ډېرې پیسې ورکې خو سبا ته به تللی وي بسونو کې کرایه کمه ده ما ورته وی بچیا دغسې زما خاوند مړ دی او زما زوی مشر دکان کوي هغه حکومت غوښته نوکرۍ ته نو که هغه نوکرۍ ته لاړ شي زموږ دکان به ټول خرابي او زما د بچو نانو نفقه هغه هم د دغه دکان نه پوره کېږي نو ځکه ټیکسي کومه چې سهار وختي دفتر ته دا پیسې ورسوم ساده ښځه وه
ډریور ته ذکر مو کو چې دومره سوا اشرفی دي او ډریور بدماشو مخکې یو غر راځي په هغې باندې ټیکسي ورخیږي ماښام دی څوک نشته ډریور ورته نیت خراب کو ګاډی ودرولو او دې ته وایي بای راکوزه شه دا ګاډی لږ خراب دی سمو مې او انډل یې راویستو دا بای خیال نشته ان په دې سر وواله وړه کمزوري بوډۍ وه را پرېوته او د جیب نه هغه ټولې اشرفۍ هغه تر جیبه کې موټر بیا واپس کړو اډې ته راځي نورې سورلۍ ولاړې دي ورته اشاره ورکوي چې هلکه موږ پلانکي دی ته به ورسې ده ورته ډېره غټه هلکه غټه کرایه والا خو موږ ورسوه بیا په هغه لاره واپس راځي سورلۍ رستو سوري دي څه پکې ودې شوې د کشپه وه دی بیا هغه ځای ته راغی چې کوم ځای ابۍ په هینډل باندې والي وه هغې ته یې لټونه مخامخ کړل چې مړه ده او که نه نو د ابۍ لاس او خپې خوځېدل غریبې دی وی اوهو دا خو لا ژوندی داسې نه نوره سبا ژوندی نه شي او حالونه وایي موټر یې ودرولو سورلۍ ټولې رستو ودې دي او دی کوز شو او یو غټ کاڼي ته لاس اچوي چې دا غټ کاڼی به په دې کپره را پرېږدم نو سټ کپره به یې چیغې شي بس ختمه به کاڼي ته چې لاس کو بس چغې کړي سورلۍ ټولې د ده په چغه را پاسېدې چې خدای څه چل دی چې ګورو ډریور سټیرنګ باندې نشته ګاډی ولاړ دی هغه هم کوز شو څه ګوري چې هغه ډریور مړ پروت دی او ګوري هلته ابۍ ده د هغې لاس او خپې خوځي په دې سورلو کې یو سورلۍ و هغه ته ډرایوینګ ورتلو هغه موټر راتاو کو د موټر لیټونه چې په دواړو مخامخ کړل نو دا ډریور خو مړ دی او د ابۍ لاس او خپې خوځي او څه ګوري چې یو غټ مار په تیزۍ باندې بره غر ته خېږي دی پوه شو چې وایي دا ډریور دغې مار وخوړلو هغه ډریور په ځای پرېښو ابۍ یې ګاډي کې سوره که چېرې اسپتال ته به یې ورسوو ابۍ اسپتال کې سوره دی علاج کېدو الله تعالی جوړه کا چې جوړه شو نو پولیس تېنه بیان علي دغې سورلوم بیان ورکو چې دغسې موږ د دې ډریور سره د پلانکۍ اډې نه سوارو شو او پلانکي دی کې د بیا موټر ودرولی و موږ د ده په چغه را پاسېدو دی او ډېره کریحه چغه وواله او چې موږ را پاسېدو او دې سړي ته ډرایوینګ ورته وده نو موټر لیټونه ترې مخامخ کړل نو یو غټ مار بره په تیزۍ ختو او دا ډریور مړ پروت و دی ابۍ دا ابۍ هغه ابۍ بیا جوړه شوه پولیس بیا هغه ډریور هم مردخانې ته بوتلو د پولیس ګاډی راغی هغه ډریور هم مردخانه کې کېښو ابۍ جوړه شوه ابۍ نه بیان واخیستی شو ابۍ تمام بیان ورکو چې دغسې زما خاوند مړو او زما مشر دی د 15 کالو هغه دکان کولو هغه باندې د حکومت ته طرف نه آرډر راغی چې راځه ملازمت پکې 2 کاله او زما په بچو کې دا لوی بچی و دکان یې کولی شو چا راته ووایي یو وکیل چې یاره ته دومره پیسې دفتر کې داخلې که نو ستا بچی به د ملازمت نه حکومت معاف کړي د حکومت قانون دی نو ما کور ګاڼه کو هغه پیسې مې دفتر کې داخلولې دې ډریور سره مازدیګر کې سوره شوم او ماښام وخت و چې په یو غر مونږ ختو د ګاډی ودرولو راته وی ابۍ راکوزه شه دا موټر لږ خراب دی او زه په سوال یم پوه شوې نه یم زه بیا بېهوشه پرته یم او اوس یې هسپتال کې په هوش رالم حکومت مردخانه کې د هغې ډریور تالاشي واخېسته څومره پیسې چې ابۍ یادولې ټولې جیب کې پرتې وې دکتور محمود شیز خطاب ډېر لوی لیکونکی دی هغه وایي زه کستن بیا ورالم دا قصه په اخباراتو کې راله زه بیا ورالم ټول بیان مې د ابۍ نه په خپله باندې واورېدو نو الله تعالی قرآن مجید کې اشاره کوي ولا تحسبن الله غافلا ته دا خیال مه کوه چې الله تعالی غافله دی د ظالم د ظلم الله تعالی انتقام لالی نه الله تعالی مهلت ورکوي مهلت ان بطش ربک لشدید دا الله تعالی گرفت دا ډېر سخت گرفت دی کتاب لیکي چې د یو لوی بادشاه په محل کې د یو بوډۍ د کور دیوال راغلی و په هغې د هغه محل ښه نه ښکارېدو ځکه هغه کوږ دیوال هم پکې راغلی و
بادشاہ بھائی ته وی دا دیوال ما تراوي نه، زه غریب یم، دا زما کور دی، ستا دپاره لویه بنګله ده، ستا په دې وړوکي دیوال څه جوړېږي؟ ابۍ چېرته په سفر تللي وه، بادشاہ حکم وکړو چې دا کور ورته ولړوئ او دغه دیم شاهي محل کې را دننه کوي. ابۍ چې د سفر نه راله کور نه دارد، تپوس یې وکړه خو بادشاہ لړولی دی، نو لاسونه یې پورته کړل رب ته چې یا رب انت ربی و انت مالکی و انت سیدی و انت مولائی، پروردگار زه خو نوم ته خو موجود وي او ته خو د مظلومانو مدد کې، ته خو د کمزورو قوتي، پروردگار دی بادشاہ ما سره ظلم کړی، خدای ته انتقام والی، خدای دا محل په حرام کی. دو درې دی پس بادشاہ د محل تا زما کور لړولی، خدای دې ستا دا کور ولړوي. بادشاہ وخندل، ابۍ دا په دعاګانو واګانو نه ده، د شپې نه د خدای عذاب راځي، بادشاہ محل ټول سره ده، بال بچ نه په ځمکه کې الله تبارک وتعالی هغه دفن کو غرق کو. شاعر وایي اتهزأ بالدعاء وتزدریه، د خلکو د دعاګانو سره ټوکې او مسخرې کې. وما یدریک ما صنع الدعاء، تا ته پته نشته چې دعا څه کوي. دعا خو د خلکو بیخ بنیاد وباسي. اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان بچ کا. دا نن دنیا کې په مسلمانانو ظلم کېږي، ظلم د دې انتقام به الله تعالی د دې ظالمانو نه اخلي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظلم ظلمات يوم القيامه. روایاتو کې راځي په ښځه به هم ظلم نه کوي، ښځه خو امانت ده د الله تعالی د طرف نه. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د یتیمې سره واده وکړو، د تره لور به یې وه، خشته به وه، قصدن به یې بل ته نه ورکوله، که دا د بل ته ورکړم هغه مانه بیا د مال مطالبه کوي. دا به هم د تره لورې وه، په مال کې به ورسره باقاعده شریکه وه، په نکاح به یې که مهر به یې نه ورکولو او ظلم به یې کولو. الله تعالی د هغې نه منع کوي چې دا واده مه کوه. ته دې وجې د یتیمې سره واده کوې چې د هغې څوک شته نه، مور او پلار یې مړه دي او په چار دیوارۍ کې هغه ستا د قید په شان لګیا دی، ژوند تېروي. دا داسې ښځې سره واده وکړه چې د هغې واته روڼی، بیا ته پې زیاتی وکړه چې سر دې ماتوي که نه. ته دا یتیمه دې وجې نه کوې چې دا به ستا قبضه کې او ته پې لګیا دی چې کمدنو ظلم کې. په حیوان باندې به هم ظلم نه کوې. اسلام دومره د سلامتیا، د عدل او د انصاف مذهب دی چې سوړه کې به متیازه نه کې، دی نه منع راغلي ده. احادیثو کې رسول الله منع کوي چې په یو غار کې په یو سوړه کې متیازه مه کوه، په دې کې حشرات الارض اوسېږي، په دې کې به کربوړی وي، په دې کې به کیرړی وي، په دې کې به بل حیوان وي، هغه هم جګر لري، هغه هم روح لري، د هغه هم په دغه ځمکه باندې باقاعده حق دی. او یو سړي په دې تجربه کوله. په حدیث وګوره تجربه مه کوئ، دا نه انګریزي تعلیم یافته چې انګریزۍ ورته دماغ خراب کړي، بیا د حدیثو سره ټوکې او مسخرې کوي. یاره زه خو دې سوړه کې متیازې کوم، متیازې شروع کړي او چېرته بل طرف ته یې خیال دی مار راوتی هم دغه ځای باندې یې خوړلی دی. یاره واقع رسول الله مبارک رښتیا فرمایي. حدیث کې راځي چې اوده کېږئ نو ډیوه مړه کوئ، کانغري کې اور بلیږي، اور مړ کوئ. هسې نه د شپې چېرته دا بسره پرېونوځي، چېرته کور مو ونه سوځي. پخوا به د شړشمو د تیلو ډیوې وي، هغې کې به د مالوچو باتی وه، کله نا کله به سړی اوده شو نو د هغې ګل، هغه سور ګل به ښکته را پروت، ټول جوماتونه په دې باندې سوځېدلي. نو مسله ده چې اوده کېږي نو ډیوه. زموږ استاد مولانا عبدالغفور رحمت الله علیه د دارالعلوم حقانیه صدر مدرسو او هلته د مفتي کفایت الله صاحب خصوصي شاګردو، هغه مونږ ته کیسه کوله چې په دهلي کې مونږ یو کور کې د واده دپاره جمع یو کور کې واده، نیمه شپه چې مونږ بیا تللو، مونږ د کور خاوندانو ته وویل چې لکه اوده کېږئ نو دا بلفونه مړه کوئ. هغه یې وخندل چې داسې ډیوه خو نه ده. مونږ وایو هلکه ډیوه نه ده، لیکن حدیث کې منع راغلې ده
لیکن هغه دې سره ټوکو کوم مولا صاحب هغه د باندې خبره وا یارانو دې شي دي چرته بجلی سی واشي ده هغه بلف پټاو شوی دی هغه ګرمه ټوټه لاندې راغلي ده لاندې قانونونه پراته هغه ټول اور اخیستلی او د کور ټول خلک دغه سوچولیدل کم بلف کمه کمره کې چې درې پرته قالین پروتې تولې پرتې وي او د کېږي نو بلف باقاعده مړ کوئ هغه بلف په داسې ځای لګېدلی دی چې هغې نه لاندې ځمکه ده د حفاظت دپاره د لګولی د هغې نه لاندې څه قالین یا تولای نشته ټیک ټکه بلف لګېدلی ځکه که دا ماتم شي رام شي نو لاندې ځمکه ده لیکن کم ځای کې چې د بلف د لاندې تولایي پرته ده بړستن پرته ده قالین پروته لازمن دا ما باندې خپله شوي دي مدینه منوره کې د ناستم خط مې لیکلو او یکدم بلف مات شو ګرمه ټوټه راله او قالین اور واوښتو ښه ده چې زه موجود وم نو د رسول الله مبارک په فرامینو باندې د هغه په احکامو باندې ازمیښت مه کوئ د بصري او طالب دا حدیث واورېدو رسول الله فرمایي ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم د رحمت فرشتي د دین طالب ته خپلې وزرې په ځمکه ږدي دا طالبانو سپک مه ګڼئ ګورئ دا جوماتونو کې چې کوم طالبان قرآن پاک یادوي د رسول الله حدیث یادوي دارالعلوم حقانیه کې چې دا په زرګونو طالبانو کورونه پرېښي دي او دلته راځي علم حاصلوي دا سپک مه ګڼئ رسول الله فرمایي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين چا سره چې الله تعالی د نیکۍ اراده وکړي د دین پوهه ورته ورکړي او طالب علم ته د فرشتو وزر فرش راه وي د بصري او معتدلي طالب دی حدیث سره ټوکه کوله چې زه به سبا ته که خیر په خپل بوټانو غټ غټ میخونه لګوم ګورم چې واقعي وزرې ماتېږي او که نه پخوا کټاسرې میخونه به مو اوس هغه نشته خلکو به د سپلو تلو ته هغه کټاسرې میخونه لګولو چېرې تلی ونه سولېږي د فوجانو بوټانو ته هم کټاسرې میخونه لګېدلي نو دا طالب چې دا کوره وځي قصدن دا قدم په زور ږدي چې د فرشتو د وزرو د ماتېدو آواز راځي که نه راځي خو چې قدم یې داسې کو ټول قدم یې د چینجو نه ډک شو چې بل یې داسې کو هغه ځای کې مړ پرېوتو په حدیثو تجربې مه کوه په یو حدیث کې راځي چې کوم سړی د امام نه مخکې سر رکو ته وړي یا د امام نه مخکې سر راپورته کوي یا د امام نه مخکې سجدې ته ځي یا دی دا غواړي چې سر یې الله تعالی د خر په شان کړي یو طالب دې سره ټوکه کوله چېره کورم واقعي کستنې د امام نه سر په رکو کې مخکې راپورته کو په سجده کې سر یې الله تعالی د خر په شان کو اب لوی عالمو دا د دورې په کال هغه په حدیثو تجربه کوله کتابونه یې کلک ویلي نو بیا طالبانو ته به چې سبق خیلو نو سر به یې پټو سر به یې باقاعده پټو طالب به چې رانغی لکه په دې شرط درته سبق خیم چې ما نه به دا تپوس نه کوې چې تا سر ولې پټ کړی ښه سبق به یې خیلو طالبانو به هم دقسې سبقونه یې تپوس به یې ترې نه کولو ځکه هغه به ترې واده اخېستې وه یو طالب ورسره راغی واده یې وکړه خو یو بل استاد سره څوک نشته یوازې طالب دی راته وایي دا مخ نو خو پړسېږم دا څه چل دی چې ته مخ نه ښې ورته خدای نه ویرېږه ما سره دې واده کړي طالب هم جوړ ده کندهار به زوره به طالب مجبورن ورته چې سر داسې کړو راسه کراس حمار سر د خر په شانو نو دا درته عرض کوم چې په حدیثو باندې چرم تجربه مه کوئ رسول الله چې څه فرمایي نو هغه بادشاه هغې بوډۍ سره خندا کوله چې په دعاګانو دا زما بلډینګ نه لړېږي شپیان هغه ټول مکان الله تعالی سره د ساکنینو غرق کو شاعر وایي تهزأ بالدعاء وتزدري ته لګیا دی خاندې د دعاګانو سره هغې سره ټوکه او مسخرې کې وما یدریک ما فعل الدعاء تا ته څه پته چې دعاګانې څه کوي دعاګانې خلکو باندې محلات وسوځئ دعاګانې خلک ژوندي دغسې په ځمکه کې چې کوم بلو غرق کړي وما تخطي السئام غشو د دعا چرم نه خطا کېږي لیکن لها اجل وللاجل انقضاء د هر څیز دپاره بېله بله موده الله تعالی مقرر کړې وي نو آیت کې الله تعالی وایي چې ګمان مه کوه چې ظالم ته به د ظلم سزا نه میلاوېږي لازمن به میلاوېږي لیکن د الله تعالی په هر څیز کې حکمتونه دي الله تعالی دې
تمام مسلمانان د ظلمونو نه بچ کی چاپیره لګیا د مسلمان قتلیږي پلان کې ده کې دماکو شو دومره کسان مړ شو پلان کې ده کې دماکو شو دومره دا ټول زمونږ د بد عملو نتیجه ده رسول الله فرمایي چې د قیامت نښه ده ویکثر الحرج صحابه وی وما الحرج یا رسول الله حرج څه ته وایي دې هر دې ته قتل به زیات شي قتل دا تمام زمونږ د عملونو نتیجه ده خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي بالخصوص پاکستان د دې ظلمونو نه محفوظه کړي پروردګاره په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې راولې د قرآن نظام قائم کړي د عدل او د انصاف فضاګانې قائمې کړي په دغه ملک کې هر شی ګرانېږي دا هم زموږ د عملونو نتیجه ده پروردګاره ارزاني راولې د غریبانو حامی او ناصر شي د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو باندې پرانیزي کافران ځای په ځای په مسلمان اور وري افغانستان دی که عراق دی که بیروت دی که لبنان دی که کشمیر دی که چیچنیا ده که بوسنا ده که هرسویک دی که سومال دی که برما تاسو خو اخبارات عربي وغیره نه ګورئ هر یو سړی په خپل دنیوي دغه کې مست دی د دنیا نه خبر نه چې په مسلمان باندې لګیا دی څه کېږي د دنیا تمام کافران جمع دي د اسلام بېخکني کوي د مسلمان بېخکني کوي په اخلاص دعا وکړئ چې الله تعالی دا کافران نیست و نابود کی او د رسول الله امت ته د عدل او د انصاف د روادارۍ او د همدردۍ او د غریب پرورۍ هغه جذبات نصیب کی وصلی الله تعالی على اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین